د دې مهال وروستي تازه او مهم خبرونه. درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مه شئ. دا ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو د نن ورځې له ټولو خبرونو خبر شئ. په سر کې باید دا درته وایم چې امید افغان د صلاح الدین رباني عکس خپور کړی دی او بیا ورسره لیکلي دي چې دوی ښه ژوند وکړ. کله چې کوچنیان وو کندهاریانو وساتل، کله چې لږ غټ شول امریکایانو وساتل، اوس چې لږ نور غټ شول پنجابیانو وساتل. بې شرفانو ټول عمر د ببریش په څیر ژوند وکړ. کرزي ته د خدای ښه ورځ نه ورکوي. اوس یې تازه اردو مرکه کې وویل چې پنجاب زما دوهم کور دی، پاکستان زموږ حقیقي دوست دی. نو موږ بیا کله نه ویلي چې پنجاب ستا دوهم کور دی. موږ خو له وړاندې غږونه کړل خو چا نه منله. زموږ یو خپل دی. لا هم رباني ته استاد علي قدر د سولې شهید رباني ورته وایي ملګرو تشویش مه کوئ. ما ورسره بیخي انا جانې تګ راتګ بند کړی دی. نه ځو دغسې بې حیا خلکو ته. پښتونخوا د پښتونخوا اوسیدونکي او د کرکټ پخواني مشهور لوبغاړي یونس خان عمرګل چې د افغانستان د لوبډلې روزونکي ټاکل شوی دی، له افغان لوبغاړو سره د اماراتو په روزنیز کمپ کې روزنه پیل کړې ده. بلخوا به په پښتونخوا کې میشت د افغان کډوالو یو شمېر مهمو دیني علماو د نجونو د تعلیم په تړاو اعلامیه خپره کړې او لاسلیک کړې او په افغانستان کې طالبانو ته وریاد کړي دي چې د عصري او دیني علومو زده کړه د ښځو مسلم حق دی. که د نورو نه مني د خپلو استادانو خو باید ومني. که د دوی هم نه مني نو بیا د خدای دوی پوه کړي. اوکراین د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک میلي وایي چې امکان شته چې د اوکراین جګړه څو کاله دوام وکړي. میلي اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې جګړې دوام د لویو قدرتونو ترمنځ د نړیوالې جګړې د پیښ کېدو امکان زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي پر روسیې د امریکا او اروپایي ټولنې له لورې لګول شوي پروني بندیزونه درانه دي، خو په وینا یې له جګړې د مسکو د راګرځولو لپاره بسنه نه کوي. زیلنسکي تازه د یو ویډیویي پیغام په خپرولو سره ویلي دي له لیبرالو هیوادونو غواړي چې د روسیې سون توکي تحریم کړي او روسي بانکونه د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا او اروپایي ټولنې له لورې پر روسیې لګول شویو پرونیو بندیزونو کې د ولسمشر پوتین دوه لوڼې هم شاملې دي. هند د هند په پلازمینې نوي ډیلي کې د ځایي چارواکو په غوښتنه له 2 ورځو راهیسې قصابۍ تړلې دي. هلته د نوراتري په نوم د هندوانو مذهبي جشن دی چې 9 ورځې لمانځل کیږي. ایران د طالبان حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای باندې وروستی برید غندلی ویلي دي چې دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی دی. ځایي رسنۍ ویلي دي چې بریدګر یو تن وژلی او 2 نور یې ټپیان کړي دي. عصمت قانع لیکلی دي دین موږ ته له مکې مکرمې راغلی دی او قرآن مجید هم په عربي ژبه رانازل شوی دی. خو د مکې مکرمې په جامعو او پوهنتونونو کې ښځې تر دکتورا پورې عالي تعلیم کوي. د امریکا په څیر په یو ستر مملکت کې د مکې مکرمې د هیواد سفیره ښځه ده. د سعودي په تجاراني دنیا کې د ښځو تجارانو شمېر له نارینه‌و سره مساوي دی. دیوبند یو ستر دارالعلوم دی د دیني تدریس لپاره ښځې تربیه کوي. حتی د هند مسلمانې ټولنې ته یې دکتورا تر سطحې پورې دیني استادانې میرمنې وړاندې کړي دي. قطر یو وړوکی هیواد دی، همدا اوس په تعلیمي ډګر کې د اسلامي نړۍ د نمونه نماینده هیواد خصوصي امتیاز اخلي. د دوی په سترو علمي مراکزو کې د ښځو ګډون له نارینه‌و سره مساوي مرحلې ته رسېدلی دی او د قطر د امر مور په خپله د یوه لوی پوهنتون پرنسپله ده. د لرې ختیځ اسلامي هیوادونو کې د ښځو تعلیمي شرح تر نرو زیاته ده. د پاکستان د ستر نماینده دیني عالم مفتي محمود خزینه لمسیانې تر ماسټرۍ ورسېدې، خو موږ خپلې بېوسه او بېکسه لوڼې په تعلیم پسې په سرو سترګو ژړوو. موږ څه کوو؟ لوک خو موږ ګریوان ته سر ور ټیټ کړی که نه؟ له هغه الله څخه ډار پکار دی چې د زمزم د حاجري خالق دی، د مکې مکرمې د بیبي امینې خالق دی چې خیر البشر یې په غېږ کې وروزل شو. بدخشان کې د پوهنتون محصلین وایي چې تیر ماښام طالبان لیلې ته ورغلي او د امر بالمعروف په نوم یې لسګونه محصلین وهلي ډبولي دي. محصلینو نن سهار فیض آباد کې د دغه څه خلاف لاریون کړی او د انصاف غوښتنه کوي. طالبانو نه دی ویلي چې پیښه څه ډول شوې. پروژه کې له هر چا سره ښېګڼه او نیک چلند پکار دی. له محصل او له کوره لرې ځوانانو سره خو بیخي ډېر. الله دې موږ د انصاف خاوندان کړي. نو کابل ښاروالۍ وایي که هټیوال د ښاروالۍ د نرخ پاڼې پر بنسټ عمل ونه کړي نو هټۍ به یې وتړل شي. د کابل ښاروالۍ د نرخ پاڼې پر بنسټ په دې ورځو کې یوه بوجۍ اوړه پر 2360 افغانۍ، یوه بوجۍ وریجه پر 2260 افغانۍ او 14 لیتره غوړي پر 2650 افغانۍ پلورل کیږي.
ملګري ملتونه ملګرو ملتونو له افغان رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ماټا نوټسن په کابل کې د رسنیو له مشرانو او استازو سره کتلي او دوی ته یې ډاډ ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره دی. کابل هوایي ډګر داسې یوه ویډیو خپره شوې ده چې د کابل هوایي ډګر کې د قطر هغه پوځیان چې امریکا ورته روزنه ورکړي پوځي تمرینات کوي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره دوستانه او طالبانو سره د ملګري اړیکې لري او اوس هم په افغانستان کې د امریکا د ګټو مدافع دی، خو دا هیواد له طالبانو سره هم غوره اړیکې لري. امنیتي ځواکونو د کابل ښار 4مې حوزې اړوند د پروانې په سیمه کې 2 وسلوال د یوه هټیوال د قتل او غلا په تور نیول. د امریکا متحده ایالاتونو هند ته خبرداری ورکړی دی چې کله روسیې سره لاس یو کړي نو درنه بیه به پرې کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ستر اقتصادي سلاکار او د سپینې ماڼۍ د اقتصادي شورا مدیر براین ډیز ویلي دي هند ته یې خبرداری ورکړی دی چې له روسیې خپله لاره بیله کړي. هغه ویلي پر اوکراین د روسیې د بریدونو په اړه د نوي ډیلي ځینو غبرګونونو د متحده ایالاتونو ناهیلي کړي دي. دې زیاته کړې ده چې نوي ډیلي ته یې ویلي له مسکو سره ستراتیژیکه ملګرتیا د هند لپاره درنې او اوږدمهالې پایلې درلودلی شي. د امریکا خبرداری په داسې حال کې دی چې هند پر مسکو د نړیوالې ټولنې بندیزونه له پامه غورځولي او له بندیزونو سره له روسیې د تیلو وارداتو ته دوام ورکړی دی. د بریټانیا حکومت د ویزو په ورکړه کې د افغانانو په پرتله د اوکراین وګړو ته لومړیتوب ورکوي. بي بي سي په یو راپور کې دا کړې ده چې په دې تړاو یې اسناد موندلي دي. بریټانیا تر دې وړاندې ویلي و چې له افغانستان څخه به تر 20 ورځو پورې کډوال ومني چې په دې لړ کې ځینو کسانو ته هلته د میشتېدو لپاره ویزې هم ورکړل شوي، خو پر اوکراین د روسیې د برید تر پیلېدو وروسته افغانان له پامه غورځول شوي او ټول تمرکز د اوکرایني وګړو په ویزو شوی دی. د بي بي سي په راپور کې د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ویل شوي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله بیا تر دې مهاله 9,100 اوکرایني وګړو ته ویزې ورکړل شوي، په داسې حال کې چې له تېرې جنوري میاشتې بیا تر دې مهاله یوازې د 6,000 په شاوخوا کې افغانانو د بریټانیا ویزې ترلاسه کړي دي. طالبان د اروپا د پارلمان غړي انانویمان وایي چې د طالب مشرانو اولادونه په نړیوالو ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نورو افغانو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو دروازې بندي کړي دي. هغې زیاته کړې ده چې د طالبانو له لورې له زده کړو څخه د نجونو منع کول د ژمنو خلاف عمل دی. او په پای کې هم دا خبر چې د افغان فلم رئیس شفیع الله جاوید وایي چې د بګرام په زندان کې د بندیانو پر وړاندې د امریکایي جنایتونو مستند شوی اسناد به ډیر ژر په ډاګه شي. نوموړي زیاته کړې ده چې په بګرام زندان کې د امریکایانو د ظلمونو او جنایتونو په اړه یو مستند فلم بشپړ شوی او نږدې ورځو کې به نندارې ته وړاندې شي. بګرام د طالبانو له راتګ مخکې د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه چې پکې په زرګونه طالب بندیان هم ساتل کېدل. له تاسو ټولو ډېره مننه چې د سوله افغان یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی او ویډیوګانې مو تر اخره ګورئ. زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تر اخره وګورئ. پخوانیو ویډیوګانو ته مو هم یو سر ووهئ. تر بیا یو بلې ویډیو چې زه تاسو ته راځم او نوي خبرونه راوړم. ښه وخت ولرئ.